بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د دې څخه مخکې چې کوم صورت ویلې صورت د اخلاص و، چې موږ او تاسې د قل هو الله په نوم یادوو. دا قل هو الله صورت احکام موږ یاد کړه، تجوید سره تلاوت دې موږ یاد کړو، او ټول احکام حتی دا هم موږ هلته ویلې چې صورت اخلاص په مکه مکرمه کې نازل شوی دی. د هغه یو تلاوت کوو، بیا راځو ننني درس ته ګرانو زده کوونکو چې هم تکرار شي، هم مو کومه غلطي چې ځان سره ده هغه اصلاح شي. زه تلاوت کوم پرونی درس ګرانو زده کوونکو، بیا ننني درس راځو، متوجه اوسئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امين. ګران زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی درس ده سورت کوثر. خو دا مو په یاد اوسه چې موږ او تاسو مضمون څه شی دی؟ قرآن کریم ده. مخکې مې ورته ویلي او بیا هم درته وایم چې د قرآن کریم تعریف به انشاءالله په شپږم صوم کې یادوو. موضوع مو سورت کوثر ده. کوثر سورت باندې به موږ غږیږو او څومه صفحه ده؟ دومه صفحه ده. زموږ او ستاسو په کتاب کې که موږ او تاسو وګورو نو د کتاب صفحه مو څومه ده؟ دومه ده. سورت په کوم سورت دی؟ سورت کوثر دی. نو ګرانو زده کوونکو، د درس مو اول دی. اوس راځو دې ته چې کوثر سورت کوم احکام لري، چېرته نازل شوی ده، او مکمل به دا سره وایو. سورت کوثر 3 آیاته ده. د هغه وړو سورتونو څخه ده چې 3 آیاته ده، لکه سورت عصر او همدارنګې سورت کوثر 3 آیاته سورت ده مکمل. کوثر سورت خپله کوثر څه شي ته وایي؟ موږ تاسو ورسره اشنا یو ګرانو زده کوونکو چې کوثر هغه حوض ده چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم امتیان به ترې د قیامت په ورځ اوبه څښي. نور امتیانو ته نه ورکول کیږي، ځکه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د امت یو خاصیت او یو مقام ده چې د قیامت په ورځ به د کوثر څخه څه شی څښي؟ اوبه څښي. نو سورت کوثر په دې نوم باندې شی کړی نومولی دی. اوس راځو دې ته چې سورت کوثر کې بعضې کلمات نور هم شته، هغه کلماتو باندې به په خپل ځای کې غږیږو او په خپل ځای به راځو. ګرانو زده کوونکو، زه اوس درته سورت کوثر هغه لیکم او ما سره به تاسو هغه په عامه انداز سره وایي. ګورئ ګرانو زده کوونکو، انا اعطینا، انا اعطینا، انا دغه الف یعنی حمزه چې د الف په شکل ده د نون سره تړو، نون شد لري، دلته غنه کوو. څه شی کوو؟ غنه. مخکې مو په حروفو کې ویلي وو، حروف مقطعاتو کې چې میم نون همیشه غنه لري، لیکن که چېرته مشدد اوسي نو د 2 حرکاتو په اندازه به په هغه کې غنه کوو. څه شی به کوو؟ غنه به کوو. دلته پرې دغسې یو د مد علامه هم لیکو. ولې؟ چې د الف څخه وروسته څه شی راغلی؟ حمزه راغلی، یا الف د حمزې په شکل. انا اعطینا، دغه حمزه یا دغه الف چې د حمزې په شکل ده، دا به د څه سره تړو؟ د عین سره. اعطینا، طینا، اعطینا، اعطینا، اعطینا. نو ما سره به څنګه تکراروئ ګرانو زده کوونکو؟ انا اعطیناک. اخر کې څه شی لري؟ کاف لري ګرانو زده کوونکو. نو دا به څنګه وایو ګرانو زده کوونکو؟ انا اعطیناک. لیکن کاف سره مو یاد اوسي شاګردانو چې دا کاف د لام سره یو ځای کوو. څه کوو؟
كالكوثر 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 كالكوثر. نو ګرانو زده کوونکو دا چې موږ او تاسو دا کاف د لام سره وتړه او کاف مو د واو سره وتړه او همدارنګې راغلو سا باندې زبر ده حالت دی وقف کې به را هم شی وایو ساکنه وایو کوثر سا را کوثر. نو زه وایم ګرانو زده کوونکو متوجه اوسئ انا اعطیناک الکوثر. دلته په الف باندې یا حمزه چې د الف په شکل لري نون سره یو ځای کوو غنه کوو. دوه حرکتونه وروسته چې الف ادا شو نو درې حرکته یا څلورو حرکته مد منفصل کوو هغه هم اواز پې اوږدوو. هغه نه وروسته حمزه د عین سره تړو او طوا د یا سره تړو نون د الف سره وایو او کاف د لام سره تړو کاف د واو سره تړو او سا د را سره په حالت د وقف کې څه جوړیږي انا اعطیناک الکوثر. ګرانو زده کوونکو دا لومړی آیات چې ما ویلې ما سره تکرار کړئ انا اعطیناک الکوثر. تکرار یې کوئ انا اعطیناک الکوثر. یاد مو کو مننه زده کوونکو. اوس راځو دویم آیات ته. دویم آیات زموږ او ستاسو د دې صورت څه ده فصل لرب انا اعطیناک الکوثر. فصل څه ده فصل لربک فصل فصل فی څه شی لري زور چې دا زور موږ وایو د دې لپاره چې موږ پې پوه شو اما په عربي کې دې ته څه وایي فتحه وایي فصل. دا حرف موږ او تاسو پیژنو ګرانو زده کوونکو دا موږ په حروف هجا کې ویلي دا طوی یا دا او طا چې دا کم حرف ده چې کله وایو په ډک اواز به ادا کوو خوله به مو داسې په ډک اواز سره دا ادا کوي. لکه د دې مثال به زه تاسو ته داسې وایم که یو ماشوم زموږ او ستاسو په کور کې ډوډۍ خوري او طبعا دا لږ وږی نو چې په دې وخت کې د دې ډوډۍ په خوله کې بندېږي نو د دې په ځای چې وایي چې اوبه یا آب نو به څه وایي آب آب اوبه نو داسې په ډک اواز به ادا کوي. ګورئ فصل 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 لربک 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 فصل لربک وانحر فصل لربك وانحر وانحر وانحر. دا حرف دویم دا هم دا ح حرف به د را سره ساکنه وو نو څه شی شو فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر. یو شی چې مونږه په تجوید کې لرو ګرانو زده کوونکو کله ناکله دغه دوه زیرونه چې راشي دوه زرونه چې راشي دوه پیښونه چې راشي یا د فتحې نه وروسته چې راشي کسره راشي دلته یو اختلاس په نامه یو شی ده چې هغه حرکت پوره نشو ویلی باید دا حرکت پوره وایو نو ما سره یې ادا کوي فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر. ګرانو زده کوونکو دا آیت مو هم یاد کړه. ورځو ورپسې آخري آیت ته ان شانئک ان شانئک شانئک شا څه لري فتحه لري شانئک
إن شانئك. موږ او تاسو چې کله دا وایو نو متوجه اوسو چې کوم رقم موږ تلاوت شروع کړی، که مانځه کې یو یا تراویح کې یو نو داسې به نه وي چې کله به تیز کله به ورو، نه بلکې په یو متوسط انداز به شروع کوو. إن شانئك هو الأبتر هو الأبتر هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر. اب دی با باندې قلقله کیږي. مخکې موږ تاسو ویلي چې حروف قلقله څو دي؟ پنځه دي. حروف قلقله څو دي؟ پنځه. قطب جد. نو دلته دغه با باندې موږ چیک وایو قلقله ده. هغه ستاسو یاد دی چې دغه الف او یا دغه حمزه چې د الف په شکل ده د نون سره تړلې، دلته چی کوو؟ غنه کوو. د دې دواړو ترمنځ فرق څه ده؟ په دې کې الف ده اما په دې کې الف نه ده راغلی، اما په دې کې الف نه ده راغلی، نو دلته به هغه فتحه ډیره نه ودرو. إن شانئك هو الأبتر. ګرانو زده کوونکو زه وایم او تاسو ماته غوږ شئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو نننی درس. د درس د هر درس په آخره کې ګرانو زده کوونکو موږ یو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د نصیحتونو څخه یو نصیحت لرو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی البادی بالسلام بریء من الکبر. څوک چې په سلام باندې لومړی شروع کوي، یو مسلمان ورور ګوري او ورته وایي چې السلام علیکم، دا د کبر او غرور نه خالی ده. دا زموږ او ستاسو نننی درس. ومن الله توفیق.